هرات کې د طالب ځواکونو پر لیږدونکي موټر وسلوال برید مرژوب له هم اوښتې. سلامونه هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د طالبانو د 200 الفاروق الحدود ځواکونو پر یو لیږدونکي کاسټر موټر وسلوال برید شوی دی. دا برید د دوشنبې سهار شاوخوا 7 بجې د هرات ښار د څلورمې حوزې مربوطاتو کې شوی او ویل کېږي مرژوب له هم پکې اوښتې. تر پیښې وروسته د بریدګرو او طالب وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله کېدو خبره هم ورکړل شوی چې ویل کېږي یو بریدګر پکې وژل شوی خو 2 نور تښتېدلي دي. د هرات امنیه قمندان ایوان محمد شاه رسول په حواله برید او نښته کې د یو بریدګر وژل کېدل تایید کړي خو د نورې اوښتې مرژوب په اړه یې څه نه دي ویلي. ځینو ځایي رسنیو د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې تر 10 ډېر ټپیان لیدلي چې ملکي کسان هم پکې شامل وو. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تر دې مخکې پر طالبانو د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالو منلی دی. څه موده وړاندې کندوز کې د طالبانو د 213 مریق الحدود تخنیکي کارکوونکو پر لیږدونکي موټر چاودنه شوې وه چې 4 کسان پکې وژل شوي وو. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.